ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوستختن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د لوړو زده کړو وزارت د هدایت پر بنسټ په بلخ پوهنتون کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو د لاښه څار او مطالعې لپاره نوي تدریسي پروګرامونه رسما پیل شول. په بلخ پوهنتون کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو د مطالعې لپاره نوي تدریسي برنامې پیل شوې. د دې برنامو د پرانیستې په مراسمو کې د بلخ پوهنتون رئیس ګډونوالو ته د دوی د دنیوي او اخروي مسؤلیتونو یادونه وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې ژبني تعصبونه باید له منځه یوړل شي، د امیر بشپړ اطاعت وشي، د فساد مخه ونیول شي او د ځان محصلینو او ټولنې د اصلاح او د دنیوي اخلاقو د پلي کولو لپاره باید جدي هڅې وشي. وروسته د بلخ پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر مولوي ضیاء الرحمن عابد د نوي تدریسي برنامې په اړه څرګندونې وکړې او د وخت، ځای او د تدریس لپاره د ټاکل شوو کسانو په اړه معلومات وړاندې کړل. یاد دې وي چې په دې غونډه کې د بلخ پوهنتون رئیس، مرستیالانو یې، د پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د شعبو امرینو او اداري او خدماتي کارکوونکو ګډون درلود. د کوچیانو، کډوالو او کروندګرو د ژوند د وضعیت ښه والي په موخه د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو ریاست د کوچیانو د چارو د انسجام عمومي مدیر د چاربولک ولسوالۍ عالم ګذري کلي او توره تیږې سیمې ته د کاري سفر په ترڅ کې له خلکو سره ځینې اړینې مرستې وکړې. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست د کوچیانو د چارو د انسجام عمومي مدیر چاربولک ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د عالم ګذري کلي 19 تنه او د تورې تیږې سیمې له 26 تنه اوسیدونکو چې کوچیان، کډوال او کروندګر پکې شامل وو هر اړخیزه مرستې ورسره وکړې. په یادو مرستو کې یو 50 کیلویي بوجۍ اصلاح شوي د غنمو تخم او 2 پاکټه د کروندو د ساتنې لپاره درمل شامل وو چې د مسؤلینو لخوا وروسپارل شوه. دغه مرستې د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو ریاست د کوچیانو د چارو د انسجام مدیریت په مستقیمه همغږۍ او له ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په مالي ملاتړ وویشل شوې. ویل کېږي چې د مرستو د ویش په بهیر کې د همکار پلاوي مسؤلینو، د چاربولک ولسوالۍ د غنمو د تخم د ترویج مدیر او د کرنې استازي ګډون کړی و. د بلخ ولایت د حیرتانو په ښارګوټي کې د 60 تنو ورزشکارانو په ګډون د کورش سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې. د بلخ ولایت د حیرتانو په ښارګوټي کې د کورش پهلوانۍ دغه سیمه ییزې سیالۍ د ورزش د مسؤلینو له لورې او د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د بلخ ولایت په کچه د یو شمېر ورزشکارانو ترمنځ په بېلابېلو وزنونو کې د یوې شپې لپاره ترسره شوې. په دې سیالیو کې له ګډون کوونکو ورزشکارانو څخه د 100 تنو ترمنځ لوبه په مساوي ډول پای ته ورسېدله او 100 تنه نورو یې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د اتلولۍ مقامونه خپل کړل. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د محلي او عنعنوي لوبو وده او پراختیا بلل شوې او په پای کې غوره ورزشکارانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت. د الله په امان.